د بلخ ولایت اوسیدونکي د اسلامي امارت د بریا دریم کال د مزار شریف ښار په سړکونو د تکبیر په نارو ولمانځه. هیوادوال د دغه نظام حاکمیت د هیواد له ګټو ډک او د خلکو لپاره هوساینې وړ ګڼي. این خاک مقدس 20 سال توسط اشغالگران ناتو و جمعی از کشورهای خارجی اشغال شده بود. بدین مناسبت در 24 اسد فرزندان دلیری این مرزبان امارت اسلامی این خاک را از یوغ استعمار خلاص کردند. به استقلالیت آزاد و تمامیت ارضی این خاک زیر سیطره حکومت اسلامی و نظام قرآن و نظام دین مبین اسلام قرار دارد. با فضل خداوند آزادی کامل است. همه میتونه به کار و امورات شخصی خود برسه. کدام مشکلاتی از نگاه امنیتی وجود نداره و مردم ما به رفاه و آرامش زندگی میکنن. الحمدلله خیلی امنیت خوب است از هر نگاه و تقریبا 3 سال که امروز که روزی 24 است 3 سال پره شد که در 3 سال امنیت سرتاسری در افغانستان وجود داره و مردم ما شما ملت ما شما الحمدلله در امن زندگی میکنن. همدارنګه د بلخ ولایت اوسیدونکي د خلکو د هیلو مطابق اوسنی نظام غواړي او له نړۍ غوښتنه کوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. اوس ټول افغانان آزاد او خپلواک دي، نو په خاصه توګه هغه ځوانان چې په خارج کې پراته وي، هغه ځوانان چې په خارج کې د ډېر یو ضعیف حالت کې قرار لري، هغو ته پیغام دا دی چې خپل وطن په خپله مټه جوړ کړئ. نور د ښکلاک او د غربي تجاوز څخه خلاص یاستو الحمدلله. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که بدر در کارهای ما مداخله نکنن. ما کار ما خود ما مشکلاتایی که اگر ما در بین داشته باشیم خود ما حل می‌کنیم. شما در ورود در چیزی ما شما مداخله نکنید. دنیاوالو ته خاص دا دی چې د انسانیت حقوق په اسلام کې دي. موږ د خپل حقوقو منځغه ته خپل باندې موږ پرې دی او دنیاوال زموږ په امور کې مداخله نه کوي. موږ ان شاء الله د هیڅ چا لپاره خطر نه یو. د زمري میاشتې په 24مه نیټه اسلامي امارت د افغانستان بشپړ حاکمیت په ترلاسه کولو بریالی شو او یرغلګر هیوادونه له دغه هیواد څخه وتلو ته اړ شول.